زه څومره موده پس دغه کلي ته راغلم، ماته یاد نه دي. هاو دومره مې یاد شي چې زه تلمه نو دلته څه نښې نښانې راته یادې دي. دغه ځای زموږ د خاورو کور و، د صدرخان کاکا دوکان و. هغه به کډۍ کوله. د هغه د پښو او لاسونو حرکت ماته یاد شي. تارونه به یو ځای کېدل او شړۍ به جوړېده. د هغه سره به احمد ګل کاکا هم ناست و. نری نروچ کې شان کاکا و، چیلم به یې تازه کولو. هغه چې به چیلم کې پوک ورکړو نو د اوبو د خړ خړ اواز به لاغلی نه و چې د احمد ګل کاکا د ټوخي نه ترس اواز به پیل شو. تا به وی چې اوس به اینه سږي هر څه بهر راوغورځوي. خو هغه به چې څه وخت په سا شو نو بیا به د اوبو د خړ خړ اواز راغی او د هغه سا به د ټوخي سره بیا بېواره شوه. هغه به تک سور شو، د مخ هډوکو کې به یې سره سره رګونه راښکاره شو. تا به وی چې اوس به دې کډۍ کې ترې شړۍ جوړه شي. صدر کاکا به د هر څه نه بېنیازه کډۍ کول او کله کله به یې شونډې راټولې کړي، شپیلي کې به یې سندره زمزمه کړه: اوبه دې وړینه پاسه لالیه مازدیګر دی اوبه دې وړینه. او زر زر به دغه سندره د کډۍ په آواز کې نیمه او د احمد ګل کاکا د چیلم د اوبو په خړ خړ او ټوخي کې ورکه شوه. اوبه دې وړینه پاسه لالیه مازدیګر دی اوبه دې وړینه ټوخي. ما ته دغه دوکان یاد و، خو په 30 کالو کې هر څه غایب و. ما وی کاش چې زه دغه سندره بیا واورم. دغه ځای نه وړاندې چم و، د خاورو کوټې وې. ما او زما ګاونډۍ جینۍ څه ښایسته نوم یې و، او رایاد شو بانوګۍ به چیندرو کوله. هغې به وی یکا دوکا او دغه دریکا شو. زه به چې دریکا کې وسوځېدم نو هغې به وی نه 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 سرداره بیا وکړه. او تر څو چې به ما ګټلې نه وه هغې به بیا وی بیا وکړه. اخر چې به ما وګټله نو هغه به په سا شوه. زه نه پوهېدم چې بانوګۍ به زما په ګټه او په خپل ملت ولې خوشحالې ده. شاید هغه د دې ویرېده چې که زه چیندرو وبیلم نو بیا به نه راځم. زه به چې کور ته راغلم دې به راته غوسه وه، ویل به یې تنکې نل شي د جینکو سره لوبې مه کوه لکۍ به دې وشي. ما به زر په لمنه لاس تیر کړو چې چېرته لکۍ خو به مې نه وي شوې. زه د لکۍ په معنی ډېر وخت وروستو پوهه شوم چې لکۍ خو تهمت وي، تور وي. خو که زه هغه وخت هم خبر وي نو هم به مې د بانوګۍ سره چیندرو نه پرېښوده. بانو به راله کله کله په پیسکي کې غوزان هم راوړل. زما ساونه بېواره شو. دغلته چم نه و، د پخو کورونو یوه لړۍ وه. ما وی د چیندرو هغه ځای به چیرې وي؟ خو هېڅ خبر نه شوم. د خپل کور خدوخال خو راته یاد و. زړه دروازه وه، ډېر په زور به خلاصېده. شاته ورته اول پروت و، دروازې سره دننه ګړونج و چې سره سره د خاورو منګي به پرې پراته وو. د هغه اوبو یخوالی به مې محسوس شو. ساه مې په وار شوه. زه وړاندې لاړم. کور نه و. د اوسپنو ګیټ سره ولاړ ماما ووې: خانجي په خیر راځه، همدا ستاسو حجره ده. مرمرین فرش و، دیوالونه پاخه وو. حجره نه وه. 2-3 هلکان ناست وو. ما ته یې هیلو ووې او په خپل موبایلونو په لاس بل ځای ته روان شو. یو بل ته یې وی he is papa cousin having some mental disorder. زه ځان سره موسکی شوم. ما وی هاو جنریشن ګیپ په رښتیا منټل ډس آرډر دی. زه د بنګلې د کاکا سره کېناستم. ما وی کاکا زما د مور او پلار کور خو ورک دی. د هغوی قبرونه هم ما معلوم نه کړل. تا ته خو به معلوم وي. د کاکا سترګې د اوښکو ډکې شوې. خان اوس څوک د ژوندو تپوس نه کوي، ته په مړو څه کوې؟ ما وی کاکا ادې مې یادېږي. لاس به اوچت کړم، د قبر خاورې به یې ښکل کړم. نه خان، مشر خان وی چې ستاسو ذهني حالت داسې دی چې هیڅ داسې ځای ته به نه ځئ. کاکا تا ته بانوګۍ یاده شي؟ د صدرخان کاکا مشره لور بانوګۍ، هغه ما به چې ورسره چیندرو کوله. کاکا غلی شو. مخامخ د بابا تصویر ته په کتو شو. سترګې یې بیا ښکته شوې. د اوښکې یې په ننګو غاړه غټې شوې. شونډې یې کلکې کړې لکه یوه ناقلاره کریکه بهر ته نه پرېږدي. هاو خان، بانوګۍ خو شته، ژوندی ده. مازدیګر به د مشر خان نه پټ لاړ شو. ته به یې ووینې.
او زما په ذهن او مزغو کې د صدر کاکا لور بانوګې د هغې یادونه بیا راتازه شو. چیندرو، یکا، دوکا، دریکا، د بانو غږ، نه 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 بیا د سره کړه سرداره، بیا د سره ته به ګټې، او ما به وی لکه چې زه د ټول جهان سردار شم. د صدر کاکا کډی او د هغه لور بانوګې د ژوند ژوندي علامتونه وو، او د صدر کاکا د شړۍ جوړولو کې به هغه شونډې نږدې کړې او بیا به یې وې اوبه دې وړینه پس لالیه مازدیګر دی اوبه دې وړینه. زما خدایه بانو به چرته وي، څنګه به وي؟ مازدیګر تیر زه د کاکا سره د هغه د وادې تر مخه روان شوم، بنګلې ختمې شوې، شاړه شروع شوه. کور خو نه و، د ادیرې یو خواته ورکوټې شان درمن کې یوه بوډۍ چې ویښته یې جاخه وو، یو بل کې نښتي وو، د مخ رنګ یې نه ښکارېدو. هغه د ځان سره لګیا وه، یکا، دوکا، دریکا، نه نه سرداره بیا د سره ته به ګټې، سرداره تا وګټله، هله هله شا به بیا د سره. او ما وی چې قیامت دی، او ما هر څه وبیلل.